السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې له مسنجر څخه وایس میسیج د خپل موبایل سټوریج ته ډاونلوډ کړو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع یې کړو. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسو راشئ، په خپل موبایل کې به تاسو کروم براوزر راخلاص کړئ. کله چې مو کروم براوزر راخلاص کړ د دې سرچینګ ته به تاسو راشئ او دلته به تاسو ولیکئ چې m.facebook.com. کله چې مو دا تاسو ولیکل نو دا به تاسو سرچ کړئ. کله چې دا تاسو سرچ کړئ تاسو به دا ډول صفحه راخلاص شي او تاسو په دې پلس نښان باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو به دلته خپل فیسبوک اکاونټ راخلاص کړئ. ما تیار راخلاص کړی دی، زه په همدې باندې به کلیک وکړم. کله چې تاسو په خپل کروم براوزر کې خپل فیسبوک آی ډي راخلاصه کړه نو له هغې څخه وروسته تاسو ته دغه غږ ښکاري، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او ښکته تاسو ته دغه ډیسکټاپ سایټ ښکاري، دا خانه تاسو ته ښکاري، دا به تاسو ټیک مارک کړئ او دا به تاسو ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ. نو کله چې ملګرو دا تاسو ډیسکټاپ سایټ ته واړول او دا خانه مو ټیک مارک کړله، له هغې څخه وروسته به تاسو راشئ او په دې مسنجر نښان باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به دا زه به تاسو ته لږ را زوم کړم. په دې ځای کې به تاسو په سی ولډ میسیج باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو هغه ملګری انتخاب کړئ چې تاسو غواړئ چې میسیج یې کاپي کړئ. نو زه به دلته یو ملګری انتخاب کړم. نو دغه ایم شینواری تاسو ته ښکاري، زه په همدې باندې کلیک وکړم او دا اوس موږ ته یو وایس میسیج کړی دی. زه غواړم چې هغه میسیج خپل موبایل سټوریج ته ډاونلوډ کړم. نو دغه دی موږ ته دا ډول صفحه راخلاص شوه. نو ګوره دغه میسیج دی، زه غواړم چې دا میسیج د خپل موبایل سټوریج ته ډاونلوډ کړم. نو دا به زه لږ را زوم کړم تاسو ته. نو په دې میسیج کې تاسو ته دغه درې ټکي ښکاري، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او په دې ځای کې ګوره تاسو ته ډاونلوډ بټن راکړه. نو په همدې به تاسو کلیک وکړئ او ښکته تاسو ته اوس دغه ښکاري چې دا موږ ته ډاونلوډ شو. زه به په دې باندې به زه به راشم په دې درې ټکو باندې به کلیک وکړم. دا به تاسو سره په فایل منیجر کې سیو وي، خو زه به تاسو ته په کروم براوزر کې دروښیم. زه په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړم او اوس دغه ښکاري چې دغه موږ ته ډاونلوډ شوی دی. زه په همدې باندې کلیک وکړم او دا تاسو ته ښکاري چې دا میسیج اوس موږ ته ډاونلوډ شوی دی. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې له مسنجر څخه وایس میسیج د خپل موبایل سټوریج ته ډاونلوډ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.